دا یو اخرنی سوال دوه بوالو دا یو سوال یې ورور کړی دی چې یو ماشوم په وړوکوالي کې ورک شوی دی زمونږ یو خپلوانو کې یو ماشوم د وړوکوالي چا په لاره کې پټ کړی دی تختولی دی ورک دی او پلار یې مړ شو اوس د ده په میراث کې څه شتي او که نه د ده په میراث کې څه چې ورک دی شتي او که نه دا ناشنا سوال دی او ځکه تاسو ته دا ووایم چې دا زمونږ دا بعض عوام څه وي پلانی ډېر لوی عالم دی دا لوی به داسې راکاږي ته ورته ولې وایي دومره ښکلی قرآن وایي ښه دې بعضو ته چې وایي په بچي باندې علم وکړه وایي قاري صاحب له کور ته راځي زمونږ د خلکو مطلب دی چې علم صرف څه ته وایي قرآن وایي څو سورتونه نازله وایي علم غر دی ناشنا مسلې ناشنا خبرې دي اوس دا سوال ماشوم ورک شوی دی پلار یې مړ شو ده ته به میراث کې څه میلاوي او که نه الجواب کم سړی چې ورک شي فلا يدرى احي هو ام میت یا او میت علما وایي چې یو سړی مړ شو او هېڅ پته یې نه لګي یو سړی ورک شو او هېڅ پته یې نه لګي چې مړ دی که ژوندی دی نو ده ته علما وایي المفقود عربی کې ورته مفقود وایي ورک شوی د دې ځان له مسایل دي ها قاضي له به مسلې ځي چې پلانی ورک دی ماشوم ورک دی قاضي به څه کوي یو وخت به مقرروي دا وخت باره کې اختلاف دی لکه بعضو فقهاو څو کاله ذکر کړي د بعضو څلور کاله ذکر کړي خو راجح قول دا دی چې خبره د قاضي اجتهاد ته واپس ده د چا اجتهاد ته قاضي ولې ځکه چې قاضي به حالاتو ته ګوري ټکنالوژۍ ته به ګوري و تاسو دا سوال وکړم د نن نه سل کاله مخکې یو سړی په ځنګل کې ورک شوی دی او نن یو سړی په ځنګل کې ورک شو او دې دواړو پسې لټون شروع شي نو دا لټون به یو شان کېږي ولې به یو شان نه کېږي نن سبا ټکنالوژي ده ها یو سړی راغی او دی وویل چې زمونږ تره ورک شوی دی په یو صحرا کې د فلاني ملک او داسې شوي او بیا جنګ شي او بیا دا شي او بیا دغې اوس به قاضي اندازه لګوي چې دا سړی په څومره وخت کې میلاویدی شي زه به دا ویاره څلور کاله څلور کاله دته انتظار دی ښه یو سړی دی دغه بل کلي کې ورک شوی دی او دومره قاضي میاشت ټیم شو نو خبره د چا اجتهاد ته راځي ده قاضي اوس دا وایي قاضي دا وایي د ماشوم دپاره یې ټیم ورکو چې یا دا ورک شوی چې دی چې د ده دپاره 15 کاله ځه لکه مناسب هغه ته دې څه ښکاري هسې دا فرضي خبره کو اوس د ده پلار مړ شو د دې ماشوم پلار مړ شو چې ورک شوی د ده پلار مړ شو او قاضي څومره وخت ښولی دی 15 کاله او وخت هم حق روان دی 15 کاله لا پوره شوي نه دي نو دغه سړی مړ لکه ژوندی دی چې ورک دی مړ لکه ژوندی دی نه قاضي چې ټیم ورکړی دا ټیم ګوره داسې حسابېږي چې ژوندی دی ورک دی خو ژوندی دی دا ټیم یې ورکړی او میراث تقسیمیږي نو موږ به د ده میراث راولو سیټ ته به یې کړو ځکه چې سړی لا اوس څه دی ژوندی دی ټیم پاتې هغه میراث موږ سره پروت دی او دې کې هغه وخت پوره شو قاضي چې کوم وخت ښولی هغه پوره شو چې دومره وخت به ته انتظار کوي هغه وخت پوره شو سړی رانغی دی اوس مړ شو کله مړ شو 15 کاله دغه وخت یې مړ شو اوس د ده دا مال تقسیم کوي ټولو باندې کوم چې دا پاتې دی وارثان دي اوس ورسېدي په مسله باندې مسله لږه جوهره ده خو ما کوشش د وضاحت وکړو اوس به د ده دا مال تقسیمیږي چې کله د ده هغه وخت پوره شو د دې نه بعد به دا مال تقسیمیږي په دې باندې به اکتفا وکړو